ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حد ناقرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغې علاج سردارا محمد نبی سردارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ګناهونو نښې او د هغوی علاج. درنو اوریدونکو، که انسان په خپل ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو تابع شي او خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو او ارشاداتو په رڼا کې تیر کړي، نو وروسته له دې چې دا وفات کیږي او مدفون کیږي، هغه ملائکې چې الله رب العزت دته د سوال او جواب لپاره رالیږي، د هغو په سوالونو کې به دا کامیابیږي. الله رب العزت به د ده قبر یو باغ د باغونو د جنت نه ګرځوي. اما که خدای مکړه په دنیا کې انسان د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند نه وي، خپل ژوند په فساد، منکراتو، شرکیاتو او خرافاتو کې تیروي، نو کله چې وفات کیږي، مرګ ورته رارسیږي، په قبر کې به د ملائکو د سوالونو ځواب نشي ویلی. نو چې کله ځواب ونه شو ویلی، هلته به د الله رب العزت په عذاب کې در قیامت ورځې پورې گرفتاره وي او د ده قبر به یو کنده د جهنم د کندو نه وګرځولی شي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی. برا بن عازب وایي، یو ورځ موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای د یو انصاري جنازې ته ولاړو. برا بن عازب فرمایي، کله چې قبر تیار شو، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناست. صحابه کرام رضی الله عنهم هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه چار چاپیره داسې په سکون سره کیناستل، ته به وایې چې د دوی په سرونو مرغۍ ناستې دي. یعنې بلکل صحابه و کرامو حرکت نه کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر ټیټ کړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو لرګی و چې ځمکه یې پرې کنندله. شیبه وروسته یې سر پورته که او د سر پورته کولو سره سم یې 2 یا 3 ځلې وویل، استعیذ بالله من عذاب القبر، د الله رب العزت نه د قبر د عذاب څخه پناه وغواړئ. له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل، کله چې مؤمن وفات کیږي، هغه مؤمن چې د خپل ژوند د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو مطابق تیروي، هغه مؤمن چې خپل ژوند د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو موافق تیروي، نو له آسمان څخه ښایسته مخونو والا ملائک راکیوزي، له هغو سره د جنت کفن او خوشبو وي. د سترګو تر نظره د دې مړي سره ملائک ناست وي، یعنې ملائک به ډېر زیات وي. بیا د مرګ ملکه د ده سره خواته راشي او ورته ووایي، ای ډاډمن نفسه، د الله رب العزت د مغفرت پلو ته اووځه. نو دغه روح دومره په آرام وځي
لکه د مشکیز یا منګي له خولې څخه چې اوبه وځي. له دې وروسته ملک الموت دغه روح ته خوشبویي لګوي او په هغه کفن کې تاووي چې له ځان سره راوړی وي، بیا یې د آسمان په لور روان کړي. د آسمان د ملائکو د هرې ډلې څخه چې دوی تیریږي، هغوی ورته وایي دا ښکلی او پاک روح د چا دی؟ ملائک وایي دا فلانکی د فلانکي زوی دی. یو ښکلی نوم به ورته یادوي. کله چې دا ملائکې له روح سره آسمان ته ورسي، هلته ورته د آسمان دروازې بیرته شي او د هغه ځای مقربې ملائکې د ده خواته راځي، تر دې چې په هر آسمان کې د همداسې شانداره او ښه استقبال وروسته دغه روح تر اوم آسمانه پورې ورسي. کله چې تر اوم آسمانه پورې ورسي، بیا الله رب العزت فرمایي اکتبو کتاب عبدی فی علیین، زما د بنده عملنامه په علیین کې ولیکئ او د ده روح بیرته ځمکې ته کیباسئ، ځکه ما دا له خاورې څخه پیدا کړی، خاورې ته به یې ورګرځوم او له همدغو خاورو به یې بیرته راوباسم، لکه چې الله فرمایي والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجا. ځمکې ته له راکېوستو وروسته روح په قبر کې په خپل جسد کې واچول شي، بیا به دا جسد کینول شي او له کیناستلو وروسته ورته دوه ملائک راځي او پوښتنې ترې کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ فیقول ربی الله، هغه وایي رب می الله دی. فیقولان له ما دینک، هغوی ورته وایي دین دې څه شی دی؟ فیقول دینی الاسلام، دا ورته وایي چې زما دین اسلام دی. فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه ترې پوښتنه کیږي چې د دې په اړه څه وایي، دا څوک دی؟ هغه ورته په ځواب کې وایي فیقول هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به ورته وایي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بیا به له آسمان څخه یو آواز وشي، زما بنده رښتیا وویل، د ده لپاره د جنت دروازه یا کړکۍ خلاصه کړئ، د جنت جامه ور واغوندئ او د جنت بستره ورته برابره کړئ. د لپاره به د سترګو د نظر په اندازه، یعنې تر کومه چې سترګې کار کوي قبر پراخ شي. له دې وروسته به ورته یو ښکلی کس راشي چې ښایسته جامې به یې اغوستې وي او ښکلی عطر به یې هم لګولی وي. ده ته به خوشخبري ورکړي هذا یومک الذي کنت توعد، نن هغه ورځ ده د کومې چې تا سره وعده شوې وه. د قبر خاوند به ووایي ته څوک یې چې دومره ښایسته جامې دې اغوستي او په دومره ښایسته څیره کې راغلی او دومره ښکلي عطر دې لګولی دي؟ هغه به ورته ځواب ورکړي زه ستا نیک عمل یم. له دې وروسته به دغه کس یعنې دغه مړی ووایي ای الله، زر تر زره قیامت راوړه تر څو زه د خپل اهل او عیال خواته ورشم، یعنې خپله بدله چې جنت دی هغه ترلاسه کړم. که غواړئ درنو اوریدونکو چې ستاسو د پاک روح استقبال ملائکې وکړي او ستاسو روح په هغې ښکلې ټوټه کې راونغواړي او آسمانونو طرف ته یې پورته کړي، نو راځئ د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړئ. له دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خو کله چې د کوم کافر مرګ نږدې شي، نو د آسمان څخه د تورو مخونو لرونکې ملائکې راښکته شي، له دوی سره د اور جامه وي او له دغه کافر سره تر دې حده کینی چې د ده سترګې کار کوي. ملک الموت ورته وایي ای روحه د خپل د رب غصې سره اووځه. له دې وروسته ملک الموت له ده نه روح داسې وباسي لکه په اغزیو لرونکې ونه چې د ململ ټوټه خوره کړې او بیا یې راکش کړې، نو څه ډول به د ټوټې برخې سره بیلې بیلې او ریښې ریښې شي. له دې وروسته یې د اور په ټوټه کې تاو کړي او د ډیر بد بوی لګولو وروسته یې د آسمان په لور روان کړي.
په آسمانونو کې چې د ملائکو په هره ډله باندې دغه روح وړل کیږي نو هغوی ورته وایي چې دا روح د چا دی. ملائکې ورته په یو بد نوم اخیستلو سره وایي دا فلانکی د فلانکي زوی دی، د ده لپاره د آسمان دروازې هم نه خلاصیږي. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک آیت ولست چې دوی لپاره به د آسمان دروازې هم نه خلاصیږي. ولا یدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې له سپام څخه د اوښ تیرېدل. چې کله یې پورته کوي آسمان طرف ته نو هلته به ملایکې ورته چې دا خبیث روح د چا دی. بیا به الله رب العزت وفرمایي د ده عملنامه په سجینو کې ولیکئ او د ده روح د ځمکې تر انتهایی لاندې برخې پورې ورسوئ. د الله رب العزت کلام دی ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیق. او څوک چې له الله رب العزت سره شریک ونیسي نو دا داسې وګڼه چې هغه له آسمانه را وغورځېد. اوس به یا هغه الوتونکي مرغان په الوزولو وتښتوي یا به باد داسې ژور ځای ته یوسي او به یې غورځوي چې هلته به هغه ترمې ترمې لاړ شي. له دې وروسته به د ده روح په بدن کې داخل شي، دا به کینول شي. دوه ملائکې به د سوال او ځواب لپاره ورته راشي او له ده به پوښتنه وکړي من ربک، رب دې څوک دی؟ هغه ظالم به په ځواب کې ورته وایي چې لا ادري زه نه پوهیږم چې رب څه ته وایي. ملائک به بیا ترې پوښتنه وکړي دین دې څه شی دی؟ ما دین وکړه. هغه ظالم به ورته په ځواب کې وایي لا ادري زه نه پوهیږم. بیا به ورڅخه سوال وکړي د محمد رسول الله په اړه د ده سړي په اړه څه فکر کوي؟ دا څوک دی؟ هغه ظالم به ورته په ځواب کې وایي چې زه نه پوهیږم. ځکه هغه خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه خلاف تیر کړی و. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پابند نه و. نو په دې وخت کې به له آسمان څخه آواز وشي چې ده دروغ وویل، ده ته د اور جامه واغوندئ، د اور بستره ورته خوره کړئ او د ده لپاره د دوزخ یوه دروازه خلاصه کړئ چې تر قیامته ورته اور او د اور ګرموالی راځي. له دې وروسته به بیا ورته یو بد شکله کس د بدرنګې جامې او بدبویي سره راشي او ده ته به ووایي دا همغه ورځ ده له کومې څخه چې ته ویرول کېدلې. مړی به ورته ووایي ته څوک یې؟ ستا څیره به خامخا شر راوړي. بد شکله سړی به ځواب ورکړي زه ستا بد اعمال یم. مړی به ووایي ای الله قیامت دې قائم نشي، دلته دا حال دی چې هلته به څه کیږي؟ دا ټول درنو اوریدونکو موږ پسې را روان دي. راځئ په دنیا کې ښایسته عملونه وکړئ، ګناهونو ته شا کړئ، د الله د دین او د محمد رسول الله د ارشاداتو پابند شئ چې الله رب العزت زموږ او ستاسو برزخي ژوند ښایسته کړي او د قبر سختۍ راباندې اسانه کړي. او که خدای مکړه موږ شپه ورځ په ګناهونو باندې اخته وو، د الله رب العزت د دین نه لرې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د ویناوو نه مو لرې ژوند تیرېده، نو بیا برزخي ژوند به په موږ باندې ډېر سخت وي. الله دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو دې وي د مینه وروسته. ستا یادونو کې اوسېږم یم بې حده ناقراره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره ستا دیدن غواړم حبیبه له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې بل حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای یوه ورځ موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای وو.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ډله ولیده او وی ویل دا خلک په څه شي باندې راټول شوي دي. صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکه چې دوی قبر وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژر تر ژره مخ په وړاندې لاړه او د قبر خواته ورسید. هلته د زنګنونو په سر کیناست. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای ما ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژړل تر دې چې په اوښکو یې خاوره هم لمده شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما ورونو لمثل هذا اليوم فاعدو د دې ورځې لپاره تاسو تیاری وکړئ. هره ورځ زموږ په کور او کلي او ګاونډ کې مړي کیږي او د هغوی مړي او د هغوی جنازې تر هدیرې پورې موږ او تاسو لمانځو او هغو سره په جنازه او په قبر کنستلو کې شریک کیږو. اما کله موږ هم عبرت وانخیست. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په لیدلو باندې دومره جاړي چې مبارکې اوښکې په ځمکه تویږي او د ځمکې خاورې پې لمدې کیږي او صحابه و کرامو ته دا وایي د دې ورځې لپاره تیاری وکړئ. همدارنګه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. دا حدیث په ابن ماجه کې په ترمذي کې د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه ګورئ، هغه څه اورم چې تاسو یې نه اورئ. آسمان له ډیر دروندوالي نه کړچیږي او باید وکړچیږي ځکه چې په آسمان کې د 4 ګوتو په اندازه هم خالی ځای نشته، ځکه چې په هر ځای کې یوه ملائکه په سجده پرته ده. لو تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. کوم څه چې ما ته معلوم دي که تاسو پرې خبر شوئ نو خندا به کمه وکړئ او ژړا به ډیره وکړئ. نن ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ویناوې او احادیث تر موږ را رسیدلی دي. خو کله موږ هم د آخرت لپاره او د قبر لپاره تیاری نه دی کړی بلکې د دنیا په محدود او بېفایدې ژوند باندې دوکه شوي یو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه امام احمد رحمه الله یو حدیث په خپل مسند کې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه په روایت سره نقل کړی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازې ته ولاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه جنازه وکړه او کله مو چې هغه په قبر کې کیښود نو یوه اوږده شیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیحات او تکبیرات وویل. سبحان الله، الله اکبر، سبحان الله، الله اکبر. صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ ای د الله رسوله تا دومره اوږده تسبیحات او تکبیرات ولې وویل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په ځواب کې وایي لقد تضایق على هذا العبد الصالح قبره حتی فرجه الله عنه. په دې نیک بنده باندې قبر تنګ شوی و، له دې امله ما تسبیحات او تکبیرات وویل تر دې چې الله رب العزت قبر پراخ کړ. کله چې د هغه جلیل القدره صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګران ملګري د سعد بن معاذ قبر تنګیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته سبحان الله او الله اکبر وایي د ده لپاره چې د هغې قبر پراخ شي نو زموږ او ستاسو حال به هلته څه وي چې ټول ژوند مو په ګناه کې تیریږي او کله مو هم په اخلاص او صداقت سره الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته نه کړل چې د خپلو ګناهونو بخښنه د الله رب العزت نه وغواړو. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث ابو سعید رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې جنازه کیښودل شي
او خلک یې په خپلو اوږو پورته کړي که چیرې مړی نیک وي بیا داسې وایي قدموني قدموني ما زر زر ویسی ما زر زر ویسی او که چیرې مړی بدعمله وي نو وایي این تذهبون بها چیرته مې وړئ دغه غږ پرته له انسان څخه هر شی اوري که چیرې انسان واوري نو هغه انسان به بېهوښه شي ټول حالات موږ او تاسو پسې را روان دي که غواړئ چې کامیابي ترلاسه کړئ نو د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابند شئ د محمد رسول الله د سنتو پابند شئ ځان د هغو عملونو نه وژغورئ چې په هغې باندې الله ناراضه کیږي محمد رسول الله پې خفه کیږي ژوند مو د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ د شرکیاتو خرافاتو او د بدعاتو نه ځان وساتئ همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی حضرت ابو امامه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به لمر د 1 میل په اندازه نږدې راشي او ګرمي به یې ډیره شي چې له تودوالي څخه به د خلکو په سرونو کې ماغزه ویشیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک به د خپلو ګناهونو په اندازه په خپلو خولو کې ډوب وي ځینې خلک به تر بجلکو او تر خنګرو پورې ډوب وي ځینې به تر پونډیو پورې ډوب وي ځینې به نیمایي ډوب وي او ځینو ته به د خولو او د عرقو قیزې واچول شي یعنې خولې به یې د خولې تر منځه پورې راغلي وي همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څنګه په راحت کې شم په داسې حال کې چې شپیلۍ والا شپیلۍ په لاس ناست دی او هغه په دې انتظار کې دی چې کله به ورته حکم کیږي چې شپیلۍ پو کړي یعنی حضرت اسرافیل علیه السلام شپیلۍ په لاس کې اخیستې او د دې انتظار باسي چې کله به د الله رب العزت له طرفه ورته حکم کیږي چې شپیلۍ کې پوکی وکړي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله موږ ته څه پکار دي څه وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وایي دا دعا وایي حسبنا الله ونعم الوکیل توکلنا علی الله الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي الله رب العزت دې په دنیا کې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې الله رب العزت د قبر سختی په موږ او تاسو آسانه کړي همدارنګه د آخرت د ورځې سختی په موږ او تاسو باندې آسانه کړي الله دې موږ د ګناه د فساد او د بېحیایي نه په خپل حفظ و امان کې وساتي په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ د تبلیغ نمانې نشوي هاشمي خیر الابرار محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیږم یم بے حدانا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا لکعبی دیرا گزار کړل درې سوه شپېته بوتانا تعریفونه دې غږیږي هم په ځمکه او اسمانه تعریفونه دې غږیږي هم په ځمکه او اسمانه شاهین ته باندې نازیږي
ای بی مثل حسن زارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق